أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ګوره دوستانو د هم ور تکرار ته هم متوجه اوسئ. بعضې الفاظ حرکات او سکنات ته ځیر اوسئ او په توجه سره تلاوت کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. والعادیات ضبحا به نه وایې ځکه دلته یا نشته تیبسیخه. والعادیات ضبحا. ضبحا د اصل کې کو وقف کوئ، ضبحا کو وقف نه کوئ وصل کوئ بیا به داسې وایې والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. بیا دلته اخفا کیږي فالموريات موريات یا باندې ولاړ زور دی قدحا. دلته قاب چې دی دا استعلاء حروفونه دی، دال قطب جد نقل کله کیږي قدحا. فالمغيرات صبحا. صبحا کی با ساکنه ده قطب جد نه. فأثرن به نقعا. نقعا د اصل کې وقف کوي بیا به نقعا وایي دوه زورونه د وقف په حالت کې په الف باندې بدلیږي. فوسطن به جمعا. فوسطن کې طوا چې کومه ده دا د قطب جد نه نقل کلام به جمعا. ان الانسان ان کې نون مشدد دی غنه کیږي. ان الانسان لربه لکنود. لکنود نو دلته دال بیا چې وقف موږ ساکنیږي او بیا قطب جد لذي نو هلته قلقله کیږي. وانه على ذلك لشهید. وانه کې نون مشدد دی غنه على ذلك ذال باندې ولاړ زور دی لشهید. لشهیدون د اصل کې وقف خامخا کوي وقف جایز لشهید. بیا قطب جد نه د لازم ساکنیږي او قلقلی ته خبر ازي. وانه كنون مشدد دی غنه د غنې د پاره دو حروف دي. کله چې میم مشدد او نون مشدد بدل ته غنه کیږي او غنه یو قسم आवाज یا زمزمه ته وایي چې د خیشوم څخه راوځي. وانه دا غنه ده. وانه لحب الخير لشديد. لشديدون دی وقف کوي لشديد بیا قطب جد ناراضي داله. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم إنك نون مشدد غنى ربهم بهم. ربهم کی میم ساکن دی وروسته بار راغلی نو دلته اخفاء شفوي کیږي. شفوي د شفتینو نه اخیستل شو. شفتین شونډو ته ویل کیږي. په دغه وخت کې شونډې بندیږي. ربهم بهم. ربهم بهم نو دې ته اخفاء شفوي ویل کیږي. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ سئ. زموږ یوټیوب چینل اسلامي لار موږ سره دلته تاسو هر ډول دینی درسونه او معلومات کتلی شئ. ملګرو هیله ده چې د هر یوه ویډیو شیر کړئ تر څو نور مسلمانان ترې مستفید شي.
او تاسو هم کولی شئ چې کمنټ کې موږ ته خپلې پوښتنې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي انشاءالله.